د افغانستان هر سپین ږیری راته په حیث د پلار راته ښکاري، هر یو همزولی راته د ورور حیثیت ده او هر یو کشر راته د یو بچي حیثیت لري او برخورد مو هم همدغه رقم ده. موږ وایو چې افغانستان ملت ته موږ څنګه نوازش ورکړو، ځکه دوی کوم تکالیف، کوم زیار، کوم زحمتونه چې دوی له موږ سره تېر کړله هغه ممکن نور ملتونو له خپل بچیانو سره، نور پلار له زوی سره هم نه یې تېر کړي، دومره تکالیف را سره تېر کړي. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته ښه سهولتونه، ښې زمینې د کار، زمینې د خدمات، ښې پروژې، زمینې د کومه زمینه دوی ته د سهولت د زندگی هغه ورته مساعده کړو انشاءالله. او موږ 100% تر مطمئن یو چې دوی به انشاءالله ولس ته که ما حقه څه رقم د هغوی خدمت ده هغه رقم خدمت به وکړي او ولس ته به داسې خدمتونه وړاندې کړي انشاءالله چې نړۍ کې به بیا د دې پوج ساری نه لري او نه به یې ساری وي انشاءالله. الحمدلله مخکې نه له اوس نه تر اوسه پورې موږ افغانان یو، د افغان بچیان یو، د همدغه افغانانو زمن یو، د همدغه افغانانو ورونه یو، په موږ کې خارجیان نسته او له خپلو بچیانو، له خپلو زمنو د دوی تاسو ډار نه ویني.